السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ هیله ده روغ جوړ او خوشحاله به که تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ. زموږ چینل در سره سبسکرایب او تر څنګ د بیل نښه باندې کلیک وکړئ ترڅو زموږ هره نوې لومړی ویډیو لومړی تر تاسو در ورسیږي. ښه دوستانو، ولې انسان زر خلاصیږي؟ څنګه د زر خلاصېدو مخنیوی او درملنه وکړو؟ د نارینه د تولید یا تکثري غړي څخه د جنسي تحریک سره یو ځای د مني وتل چې په عمومي ډول د تکثري حجرې یعنې سپرم ورسره مل وي انزال یا جنسي خلاصېدنه بلل کېږي. دغه تعریف و د زر خلاصېدو تعریف. ښه، په منځني یا اوسط ډول نارینه له جنسي تحریک وروسته له 3 څخه تر 6 دقیقو وروسته انزال ته رسېږي. ډېری داسې کسان شتون لري چې د خپل مقابل لوري له هیلو وړاندې انزال ته رسېږي. زر انزال ته رسېدونکي کسان له 10 ثانیو او له دې په کم وخت کې انزال ته رسېږي چې د شرم او مایوسۍ احساس کوي. لکه څنګه چې د اسلام په سپېڅلي دین کې راغلی دی چې ښځه د سړي او سړی د ښځې لپاره جمع ده، نو د اسلامي احکامو اړوند هر نارینه باید د خپلې کورودانې یا ښځې ټولې شرعي اړتیاوې په شمول د قرابت یا کوروالې یوځایوالی پوره کړي. جنسي یوځایوالی پوره کړي. ډېری سړي د انزال له ستونزې څخه ځورېږي. ولې زر خلاصېږو؟ د حل لارې درته په ګوته کولو. وخت وړاندې انزال دغه نښې لري. لومړی، زر انزال تر 1 دقیقې هم په کم وخت کې ترسره کېږي. دویم، د انزال په وخت کې کنټرول شتون نه لري. په بې کنټروله ډول سړی انزال ته رسېږي. دریم، جنسي اړتیا نه پوره کېږي. د خپلې ښځې پر وړاندې د شرم، ناهیلۍ او مایوسۍ احساس کوي. د زر او له وخت مخکې انزال درملنه. اول، مخکې له دې چې خپلې مېرمنې سره یو ځای شئ، هڅه وکړئ چې جنسي تحریک مو کم کړئ. که شونې وي نو د ژوند له ملګري سره مو خپله ستونزه هم شریکه کړئ. لومړی، د خپلې کورودانې سره داسې یو ځای شئ چې زر انزال ته ورسېږي، یعنې زر خلاص شئ. که څه هم په دې کړنه به مو جنسي قناعت حاصل نه شي، خو له 1 یا 2 ساعتو وروسته بیا ځلې کوشش وکړئ چې جنسي اړیکه ولرئ. نو په دې ځل به تاسو هم خپل ځان سره قناعت وکړئ، هم خپل مېرمنو ته قناعت ورکړئ او خلاصه به کړئ. دویم، د لوڅو فلمونو او تصویرونو څخه ډډه وکړئ. لوڅ فلمونه او تصویرونه له کتلو ډډه وکړئ. یا د فلمونو تصویرونه تاسې هر وخت تحریک شوي یاستئ او د جنسي قرابت په وخت کې زر انزال ته رسېږي. د لوڅو فلمونو او تصویرونو کتل مو هغه عضلې سستوي کومې چې د انزال کنټرول دنده پر غاړه لري. دریمه طریقه، د خلاصولو او بندولو طریقه. ځان مو دومره تحریک کړئ چې فکر وکړئ نور انزال ته رسېږئ، نو بیا مو جنسي هڅه راکمه کړئ او هڅه وکړئ چې انزال ته ونه رسېږئ. دې ته د سټارټ ان سټاپ طریقه وایي. په دې طریقه سره کولی شئ هغه عضلې چې مني د بهر کېدو کنټرول په غاړه لري تاسې خپل کنټرول کې راولئ. دا طریقه د ادرار په وخت کې هم عملي کولی شئ. هر کله چې ادرار یا تشې امتیازي کوئ، یو څو ثانیو لپاره مو ادرار بند کړئ او بیا یې خوشې کړئ. دا کړنه د یو ځل ادرار په وخت کې باید 2 یا 3 ځلې تکرار شي. نو دوستانو، تاسو دغه طریقه وکړئ. بیا درته څلورمه طریقه دغه ده چې باید تاسو کنډوم استعمال کړئ. پیډ یا ډبل کنډوم. ډبل کنډوم هغه پوکڼۍ چې د اولاد پیدا کېدو مخنیوی کوي او تناسلي آلې ته واچوئ. ډبل یا پیډ کنډوم د جنسي تحریک مخنیوی کوي او تاسو سره مرسته کوي چې د زر خلاص نه شئ. پنځم دغه ده، تاسو باید روحي فشار، ویره او اندېښنه. که چیرې د جنسي یوځای کېدنې په وخت کې درسره یو ډول روحي فشار، ویره او اندېښنه مل وي، نو ډېر ژر به انزال ته ورسېږئ. کله چې غواړئ چې ژوند مو د جنسي قرابت له ستونزې سره مخ نه وي، نو باید پر ځان باور ولرئ او هر ډول ویره او شرم له ځان څخه لرې کړئ. اوس دوستانو، راځو هغه خواړه چې ژر انزالېدو مخه نیسي. لومړی دی شنه پیاز. د شنو پیازو بیخونو څخه اوبه وباسئ او بیا یې له اوبو سره ګډ کړئ.
په یوه ورځ کې 3 ځلې لویې ډوډۍ مخکې وڅښئ. دا کړنه تر هغې ترسره کړئ چې پوه شئ چې د ژر انزالېدو ستونزه مو له منځه تللې ده یا حل شوې ده. دویم د دستانو زنجفیل او ګبین یا عسل. زنجفیل مو په بدن کې د وینې د حرکت لپاره ګټور دی. زنجفیل یا ادرک کولی شي په بیړۍ سره مو وینه تر تناسلي او غاړې ورسوي. هره شپه له خوب مخکې نیمه کڅوړه زنجفیل له شاتو سره ګډ کړئ او ویې خورئ. دریم هوږه. هر سهار د هوږې یو څو دانې په وږې ګډه وخورئ. په کمه موده کې به وګورئ چې هم مو د مني په شمېر کې زیاتوالی راغلی او هم به مو د ژر انزالېدو ستونزه حل شوې وي. څلورم چې دی بینډۍ یا بامیه خوراک د ژر انزال لپاره ښه لاره او درملنه ده. ګازرې دي دوستانو، ګازرې چې په اوبو کې جوش کړل شي او بیا له هګۍ او شاتو سره یو ځای میکس شي او بیا هر سهار په نهار سره وخوړل شي نو ډیره ژر نتیجه ورکوي. دوستانو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. هیله ده زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو هم در سره لایک کړئ.